صدام حسین باکرانی ته له تېرو 2 کلونو راهیسې په دې تمه په پښو کې زنځیرونه اچول شوي او د زیارت په حویلۍ کې تړل شوی دی چې روغتیایي وضعیت به یې ښه شي. د صدام مور وایي کله چې د دې زیارت په کرامت ناروغان جوړ شي نو په زنځیر کې پروت قلف پخپله پرانیستل کیږي. په ښوونځي کې ماشومانو ته تر تدریس وروسته چې کور ته راستون شو نو د سر ویښتان یې شکول. بیا موږ ډاکټر ته د درملنې لپاره بوت خو هیڅ ګټه یې ونه کړه. درمل به یې هره ورځ خوړل خو ښه نه شو. بیا مو دلته مزار ته راوست. پر دومره پیسې مصرف کړې چې پوره وړي شو. د پیر سید اصغر علي شان چې په سخي جام ډاتار مشهور دی مزار له کراچۍ څخه د 280 کیلومترو په واټن کې د شهید بېنظیر آباد په کلي جام صاحب کې پروت دی. د دې زیارت په اړه دا خبره مشهوره ده چې رواني ناروغان پکې شفا مومي. له همدې کبله د سند ایالت له بېلابېلو کلیو څخه خلک رواني ناروغان دلته راولي او په پښه کې د زنځیر په اچولو سره یې تړي. زموږ عقیده ده چې زما زوی بل همدې زیارت څخه شفا ترلاسه کوي. د قلف کلي مو ایسته اچولی دی او قلف به پخپله مات شي. داسې ناروغان چې روغ شي نو قلفونه خلاص شي. د پاکستان په ډیرو سیمو کې د درملنې د اسانتیاو د کمښت او خرافاتو یا ناسمو باورونو ترڅنګ د بېوزلۍ او تعلیم د کمښت له کبله د بدني مرضونو په اړه ډول ډول کیسې مشهورې دي. د سند ایالت په بېلابېلو سیمو کې هم خلک د رواني ناروغیو د درملنې په موخه په زیارتونو کې تارونه دموي او تعویضونو ته مخه کوي، خو روغتیایي کارپوهان په کلکه د دې تمایل مخالفت کوي. په دې ډول قضیو کې وهم په غوږ کې غیبي غږ پر خلکو شا کول چې ډلویژن ورته ویل کېږي، بې ترتیبه چلند او خبرې او یا داسې چلند چې سړی نه پوهېږي موخه یې ترې څه ده. نو که د دې ډول مریضانو درملنه د رواني ناروغیو د یو ډاکټر لخوا ونه شي نو روښانه ده چې ناروغان یوې مزمنې مرحلې ته رسیږي او کله چې هغوی دې پړاو ته ورسیږي نو بیا یې تشخیص ډیر خرابیږي او بیا ورسره درمل هم ډیره مرسته نه کوي. خو سره له دې هم د درملنې ډیرې لارې شته چې ماشیني علاج هم پکې دی. ډیری دا ډول مریضان که ژر ډاکټر ته رجوع وکړي نو هغوی هم رغېدلی شي. د رواني ناروغیو له کبله په کړاو وخته د ناروغانو باندې دلته د موسم سختۍ هم تیریږي چې نه ورته درمل رسیږي او نه هم د آرام کولو سم ځای. د بشري حقونو ټولنې دا وضعیت د بشري حقونو څخه سرغړونه بولي. دا یوه ناروغي ده. دا د دې ډول دمونو او یا په جادو رغېدونکي څه نه دي چې تاسې دوی یا ناروغان زیارتونو ته یوسئ. دوی په دې نه رغېږي بلکې صحت یې لا پسې خرابېږي. همدا ده چې موږ یې د روغتونونو پر لور لیږدوو او هغوی هڅوو. د هغوی د فکر د بدلون هڅه کوو څو پر دې وپوهېږي چې روغتون ورته ډېر غوره دی او نه کوم زیارت، پیر او بابا یا نور څه. په پاکستاني ټولنه کې د زیارتونو د ډول ډول توهماتو او د ورځنیو ستونزو د حل لپاره د کارولو موجود دود ډیر پخوانی دی، خو د رواني ناروغانو په پښو کې پراته زنځیرونه او قلفونه د هغوی د کړاو د لا ډیرېدو باعث ګرځېدلي دي.